د خوست ولایت د علشیر او تریزی ولسوالۍ د ځوانانو لپاره د هدف مؤسسې لخوا او د ځوانانو چارو امریت په غوښتنه د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار دایر شو چې پکې ګډونوالو ته د رواني ناروغیو د نښو د رواني او معلولو ناروغانو د سمې پالنې او د وړیا درملنې لپاره د هدف مؤسسې اړوندو روغتونونو ته د هغوی د ورپېژندلو په اړه معلومات ورکړل شول. په یاد ټریننګ کې څلور کسانو ګډون کړی او په دغه ټریننګ کې دغه ځوانانو ته رواني برخه کې معلومات ورکړل شول، فزیکي بیا رغونه کې برخه کې معلومات ورکړل شول. رواني مریضان کوم مریضان دي، کوم اعراض علایم لري او د رواني ناروغانو سره مونږ کومې مرستې کولی شو او رواني مریضانو ته مونږ څه ډول سپورټ ورکولی شو. په همدې شکل سره هغه معیوبین چې په علشیر او تریزی ولسوالۍ کې موجود دي شته زموږ کلینیک ته ریفر شي، د هغې په اړه معلومات وړاندې شول. د هدف مؤسسې مسؤلینو ویل چې دوی له 2004 کال راهیسې د روغتیا، زده کړو، بیړنیو مرستو او ټولنیزو برخو کې خدمات وړاندې کوي او هڅه کوي د رواني ناروغانو او معلولو کسانو د ملاتړ لپاره عامه پوهاوی زیات کړي. دوی زیاتوي دا چې په هیواد کې د څو لسیزو جنګ او جګړو له امله خلک د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ له رواني پلوه هم کړېدلي، نو کوښښ به وکړي چې نورو سیمو کې هم ورته برنامې ترسره کړي ترڅو غوره حل لارې رامنځته شي. موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ په هیواد کې د څو لسیزو راهیسې ستونزې، مشکلات او چیلنجونه شته، نو دا د دې لامل شوي دي چې زموږ د ټولنې په خلکو باندې خصوصا په ځوانانو باندې ډېر منفي تاثیرات اچولي دي. نو موږ کوشش هڅه همدغه ده چې دغه ستونزو، مشکلاتو ته چې په رواني برخه کې زموږ ځوانان یا د سیمې اوسیدونکي ورسره لاس او ګریوان دي، دغه ته په هره ولسوالۍ کې ځانګړي برنامې، پروګرامونه او سیمینارونه دایر کو او وکولی شو دغه ستونزې، مشکلات چې تر یوه حده پورې کنټرول او رای حل ورته پیدا کړو. د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امیر مولوي اسحاق عمري هم د یادې موضوع په تړاو په خپله وینا کې له ځوانانو وغوښتل چې د رواني ناروغانو سره ښه چلند وکړي، د هغوی د بیرته عادي ژوند ته د راګرځېدو لپاره سلیمې مشورې ورکړي او اړوندو ډاکټرانو ته یې ور وپېژني. ګډونوالو دغه سیمینار مهم وباله او ویل چې د رواني روغتیا په برخه کې ګټور معلومات ترلاسه کړل چې راتلونکي کې به ترې په عملي ډول ګټه واخلي او بیا د مشورې به تر نورو خلکو هم ورسوي. دوی له ځوانانو هیله وکړه چې هر ډول لوی او کوچني کاروبارونه ترسره کړي ترڅو له اقتصادي او رواني ستونزو وژغورل شي. دا ډول سیمینارونه د رواني روغتیا، رواني ناروغیو لپاره ډېر مهم دي، ځکه چې لومړی موږ هم دومره نه پوهېدلو دا سیمینار چې موږ ته ترسره کړو، ډېر زیات پوه شولو او ډېر خبرې مو ترې زده کړلې چې دا به موږ هم په خپل کلي کې د امام په ګډې همکارۍ سره به خپل کلو کې به ووایو. ډېر زیات مهم دي ځکه چې موږ خپل هم ډېر زیات پوهه ترلاسه کړله، داسې خبرې چې موږ ته مخکې پته نه وه اوس مو زده کړلې. مو خپل ازمونونو ته دا پیغام ده، ژوند ته باید څه کور روزګار پیدا کړي، یا که ډېر کم شی یو دای ژوند مصروف وساتي. کله چې سړی مصروف وي نو دا کورونه نه کوي، خو خلکو سره جګ شي نو ستایو به ستایو وکړي، خپلو خلکو سره وګرځي، نه د نشیانو سره نه د پډاریانو سره. دغه نه باید سړی ډېره ګډه وکړي او وریا ته لاړ. د یادولو ده چې هیواد کې د تیرو څو لسیزو جګړو وروسته ځوانان د ډول ډول ستونزو سره مخ شوي چې په رواني برخه کې هم اغیز د پام وړ دی، خو په اړه د مخنیوي لپاره د دا ډول سیمینارونو دایرول هم ښه هڅه بلل کېدای شي.